السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګریزي جملې دي په پښتو ترجمه کې. هغه جملې چې موږ ته په 24 غنټې کې ډېرې زیاتې استعمالوو. دغه جملې به ستاسو انګریزي سپیکینګ چې دی هغه ډېر در مضبوطه کړي. ډېرې کوچنۍ اسانه خو ډېرې ضروري ډېرې مهمې جملې دي چې موږ په روزمره ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو. راځئ دغه جملې زه درته وایم، تاسو هم ښه په زوره راته وایاست. یو به مو زده کېږي، بل به مو ژبه پر واوړي. ښه په سټایل یې وایاست راسره. We are proud of you. موږ په تا فخر کوو. ډېر خلک دا وایي We are proud on you. دا غلطه. You are our pride. ته زموږ ویاړ یې. pride غرور ته هم وایي، فخر ته هم وایي، ویاړ. She is standing over there. دا هلته ولاړه ده. I will strangle you. زه به تا خفه کړم. په بخښنې سره دا جمله کلیشوي وه. Don't trouble me. ما مه په عذابوه. Trouble په عذابول، تکلیفول. Look into my eyes. زما په سترګو کې وګوره. ته ان موږ نشو استعماله into. I already knew that. زه مخکې لا وپوهېدم، ما پېژندې هغه. Don't mess with me. زما سره جنجال مه کوه، خبره مه پیچه. Mess پیچل، جنجال کول. I cannot leave it. زه دا نسم پرېښوی. Do you want anything? ته خو به یو شی نه غواړې. آیا ته یو شی غواړې؟ What did he do? ده څه وکړل؟ Did you know? Do you know? آیا ته پېژنې؟ ته پوهېږې؟ It is not good. دا ښه نه دی چې موږ دا ښه کار نه دی، دا ښه خبره نه ده. Why are you here? ته ولې دلته یې؟ I noticed that. ما ولیدله. Noticed اطلاع ته وایي. موږ اطلاع ورکول، چاته نوټس ورکړي. دلته معنا لیدل، نوټس اخیستل. نو دی I noticed that. ما ولیدل. Where shall we meet? موږ ته به چیرې ملاقات سره وکړو، یا چیرې به ملاقات سره وکړو. که دا یوې جملې ورکړو Where shall meet، چیرې به سره ووینو. We meet، چیرې به موږ سره ووینو. When did you come؟ ته کله راغلې. What is the reason؟ څه وجه ده. او is it yours؟ دا ستا دی. دا ایس یو سره راغلی، معنا دا ستا خپل دی، ډېر ټینګار پر کېږي. It is mine. دا زما دی. my زما، mine بیا ښه ډېر ټینګار پر دې کېږي. It is mine. دا زما خپل دی، بالکل زما دی. دا mine د دې لپاره. She was crying in the room. دې په خونه کې ژړل. I will think about it. زه پر دې په باره کې فکر وکړم، سوچ وکړم. Do it properly. دا په صحیح طریقه وکړه. properly په خاص توګه، په خاص طریقه، په صحیح طریقې سره. You can do it. ته دا کولی سې. Let me go. ما ته اجازه راکړه چې زه ولاړ شم. اجازه راکړه چې زه ولاړ شم. Let. I will meet you in a while. زه به ستا سره په لږ ګړي کې ووینم، ډېر لږ وخت کې. په دستي سره وینم. while لږ وخت ته وایي. Will you really come؟ آیا ته به په رښتیا واقعا راسې؟ واقعا راځې؟ Reach on time. پر وخت باندې ځان ورسېږه. Come forward. را مخته شه، مخته راشه. I will think about it. زه به د دې په باره کې سوچ وکړم. think سوچ کول. about معنا په باره کې. thought فکر ته وایي، سوچ ته. I promise. زه ستا سره وعده کوم. زه وعده کوم، ژمنه کوم. Stand here. دلته ودرېږه. Who is there؟ هلته څوک دی؟ هلته څوک دی؟ څوک دی؟ Don't blame me. پر ما باندې تور مه لګوه. پر ما باندې الزام مه لګوه. It doesn't seem to be here. داسې نه ښکاري چې دلته به وي. see معنا په نظر راتلل، معلومېدل، ښکاره کېدل. Maybe شاید، کېدای سي. Maybe کېدای سي. Maybe possible کېدای سي، ممکن یې. Maybe کېدای سي، possible ممکن یې، امکان ولري. I have nothing to say. زه څه نه وایم، یا زه د ویلو دپاره څه نه لرم. It is silly. دا بېوقوفي ده. دغه silly بېوقوفه ته وایي. موږ دلته معنا ده بېوقوفي ده. Since when؟ د څه وخته څه، د څه مهال راهیسې. Since when؟ Sweep the floor. فرش جارو که. He is sweeper in a school. دی په یو سکول کې sweeper دی. دا جارو وهونکی، دا جارو چې وهي، صفایي والا. Not much. ډېر نه، ډېر زیات نه. Come and sit. راشه کښېنه. چاته وایي راشه کښېنه. He doesn't come here. هغه دلته نه راځي. دی دلته نه راځي. څوک چا پوښتنه وکړي چې فلانکی دلته راځي، هغه ورته وایي He doesn't come here. هغه دلته نه راځي.
د ویډیو د سبقه په اخر کې دا یوه خبره درته کوم که چیرې تی زما سره دا جملې د زما پر طرز باندې زده کړې راسره وایې زه تی ته دا یقین در کوم 100% کې چې ستی به خامخا انګریزي سپیکینګ کې بیا 1000 مسله نه ستی د انګریزي سپیکینګ مسله بیا حل شوله دغه تقریبا زه 500 جملې زه تی ته وایم چې دا ډېرې مهمې دي 500 جملې بیخي زیاتې دي نو کوم ویډیو خوښ وي ویډیو لایک کړئ او کوم چیرې دا خوښ نظر لري خو دغه سو موږ ته په کمنټ کې مننه ولیکئ کوم سبق ډېر خوښ سلو I am going to bed زه بستر ته ځم زه بېدېږم there is still a lot of time اوس هم ډېر وخت شته still معنا تر اوسه پورې what did you think تا څه فکر وکړ څه سوچ وکړ it is so amazing دا ډېر عجبه ده I don't understand زه نه پوهېږم سر مې نه په خلاصېږي مننه دا و د نن سبق تر بل سبقه ښې چارې الله حافظ